وکړه زخمیان مو انتقال کړل خوراکه او علاج تداوی هر څه ته مو زمینه مساعده کړله په دومره عاجل وخت کې په دا تنګو درو کې 4 پروازه 5 پروازه مسلسل را روان وو ډېر یو عجیب حالت کمانډوي ځواکونه چې د دې دپاره روزل سوي وو خپله وظیفه په ښه طریقه باندې ادا کړه او په هغو ساحو کې چې چیرې چې تیارو نشست نسو کولی هلته دوی کښته سول او د زخمیانو په تداوی او علاج باندې شروع وکړل او خوراکي مواد ورته ورسول زخمیان انتقال کړل د یوه ځای څخه بل ځای ته دا یو امتیازي خدمت و چې زه د مننې الفاظ نه لرم نور وکړه زخمیان مو انتقال کړل خوراکه او علاج تداوی هر څه ته مو زمینه مساعده کړله په دومره عاجل وخت کې په دا تنګو درو کې 4 پروازه 5 پروازه مسلسل را روان وو ډېر یو عجیب حالت کمانډوي ځواکونه چې د دې دپاره روزل سوي وو خپله وظیفه په ښه طریقه باندې ادا کړه او په هغو ساحو کې چې چیرې چې تیارو نشست نسو کولی هلته دوی کښته سول او د زخمیانو په تداوی او علاج باندې شروع وکړل او خوراکي مواد ورته ورسول زخمیان انتقال کړل د یوه ځای څخه بل ځای ته دا یو امتیازي خدمت و چې زه د مننې الفاظ نه لرم نور وکړه زخمیان مو انتقال کړل خوراکه او علاج تداوی هر څه ته مو زمینه مساعده کړله په دومره عاجل وخت کې په دا تنګو درو کې 4 پروازه 5 پروازه مسلسل را روان وو ډېر یو عجیب حالت کمانډوي ځواکونه چې د دې دپاره روزل سوي وو خپله وظیفه په ښه طریقه باندې ادا کړه او په هغو ساحو کې چې چیرې چې تیارو نشست نسو کولی هلته دوی کښته سول او د زخمیانو په تداوی او علاج باندې شروع وکړل او خوراکي مواد ورته ورسول زخمیان انتقال کړل د یوه ځای څخه بل ځای ته دا یو امتیازي خدمت و چې زه د مننې الفاظ نه لرم نور